يا بشيرة دلته راشه. السلام عليكم. راځه کېنه دلته. یاره څنګه چل دی خیرت؟ څنګه یې والګه بشیره ځان دې بیخي ورکلی زمونږ بیخي تپوس نه کوې. شکر یم ګر د خپله ښه یې کور خیرت دی. څنګه رالې یاره ته په دې لاره بیخي اړو راځې نه په غم اوښتې دا زمونږ لارې در سپي درپسې درځي که څنګه چل دی؟ ولا ملګري هغه ته بله کېږي زما لږ کار ولې روانم زه. ملګريه زه خبر شوی د ساجد د خر مړ شوی دی. څه وې ساجد د خر مړ شوی دی. راځه چې وشو دا خو لازمني کار دی چې خر یې مړ له د ساجد په مړ باندې ډېر ګران دی. راځه چې وشو راځه خفه نه شي بیا رانه. زما ډېر ښایسته خر و. ما به پکې ګني راوړلو، پلاله به مې پکې راوړله، خشاک به مې پکې راوړلو. هغه مړ شو. دا به اوس زه په شا راوړم. درېیمه ورځ ده چې مړ له دومره خلک فاتحاګانو نه راځي. وساجده بخیر لالي وساجده خر دې مړ دی. بس زه ډېر خفه یم لالي. کېنه کېنه مه ژاړه نه غر دې دا راته بیا به په غم ورسره اوښتی یو که نه خپله خر مړ دی. په غم ورسره نه وم اوښتی. غم به نه وي غم به راوړې. غم یې راوړو غم د کوره وزې راوړې غمونه. نو تا ولې دا خر وجو؟ ته ما دا ډېر ښکلی خر و. ما نه دی وجلی. ما بې خشاک راوړلو او په لاره کې خپه ماته شوه او چې ماته شوه راولیدو ولې کې سر نښتی و مړو. فاتحه به ورته وکړو. راځئ راځئ فاتحه به وکړو. ما داسې کار به وکړم زه به اوس تاسو ته چای راوړم. نه نه چای مه راوړه. زه خو نه وم خبر چې دا خر دونه خپلوان لري که نه. ما به ورته خپلوان لري که نه ما ورته ډوډۍ دغه کړې. ما ورته ډېر انتظامان نیولی. اوس خبره ودرېږه.